کال پوره شولو یو څو ورځې پاتې دي شمسی کال عیسوي کال دا پوره کېدو ولا دی یو کال پوره شولو ستا د زندګۍ د کوټې نه یوه خښته پرېوتله ته یو کال مرګ ته رانږدې شولې یو کال ستا بدن هم کمزوری شول ځکه چې څومره وخت تیریږي د ځوانۍ نه بعد بیا د انسان په دې بدن باندې زوال ردرومي د انسان په مټ کې بیا هغه زور ورځ په ورځ کمیږي په خپو کې هغه طاقت کمیږي د زړه زور یې کم شي نو یو کال کې زما استاد عمر نه ما استاد عمر داسې دی لکه یو آبادي د دې نه یوه خښته پرېوتله او یو کال په اندازه باندې زه او ته مرګ له نږدې شو په دې کې سوچ مسلمان وروره وکړه په یو کال کې ما څه کړي دي ښه مې کړي دي که بد مې کړي دي الله مې راضي کړی دی که الله مې خفه کړی دی زما د لاس او د خولې نه مسلمان څومره په تکلیف شوی دی او مسلمان ته زما د خولې او د لاس نه څومره خیر او برکات رسېدلي مسلمان وروره په دې کې سوچ وکړه یو کال پوره کېدو خلک به دې باندې څه کوي سالګرې منوي بعضې کمعقل خلک سالګرې منوي کال پوره شو زما د بچي په دې ورځ کال یې پوره شولو کیکونه راوړي کټ کوي دا ستا ته په کیک باندې چاړه نه راکاږي بلکې دا ستا په عمر باندې چاړه راښکلې شوله عمر دې کم شو مرګ ته نږدې شو عمر نه یو کال کم شو دې باندې خوشحالي څه لګوي د الله بنده دا خو د خوشحالي خبره نه ده لکه مثال په طور باندې په یو کس باندې په جیل کې د حکومت طرف نه آرډر وشي دا پانسي کېږي 2 ورځې بعد 2 ورځې تېرې شولې یوه ورځ یې پاتې ده آی د پانسي کوم کس چې پانسي کېږي دا به خوشحالي منوي که دا به خفه کېږي دا به خفه کېږي 2 ورځې تېرې شولې یوه ورځ پاتې شوله زما د پانسي کېدو په زه به د دنیا نه رحلت کوم نو دغه شان د عزتمندو مسلمانانو ورونو مونږ او تاسو هم د عمر نه یو کال کم شولو کېدای شي په د ناسته مجلس کې د چا 1 میاشت پاتې وي د چا 2 میاشتې پاتې وي چا هفته چا ګنټه او چا کلونه خو عمر دی کم شو په دې باندې خوشحالي منولو د ضرورت نشته